د ویښتانو د تویېدو و لوی لاملونه او اسانه درملنه. سلام، ستړي مشئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د طبي او عمومي معلوماتو لپاره خان هیلث چینل در سره سبسکرایب کړئ. خدای مکړه که تاسې هم دا ورځې وینئ چې ویښتان مو مخ په کمیدو دي، هر ځل چې سر مینځئ یا یې ږمنځوئ یو موټی ویښتان درنه تویېږي، نو دا ویډیو خاصاً ستاسو لپاره ده. موږ سره تر پایه پاتې شئ، ځکه چې نه یوازې د ویښتانو د تویېدو مهم علتونه درته وایو، بلکې په آخر کې درته ټولې کورنۍ او اسانه درملنه هم یوځای کوو. د ویښتانو د تویېدو و مهم لاملونه. لومړی لامل د وجود د ویټامینونو کموالی دی. که د بدن ویټامین B12، D او اوسپنه کمه وي، ویښتان کمزوري کیږي او تویېږي. دوهم لامل سټرس او فکري فشارونه دي. زیات فکر کول، خفګان او تشویش د ویښتانو ژوند خرابوي او د تویېدو سبب یې کیږي. دریم لامل یې زیانمن مواد استعمالول دي، لکه کیمیاوي رنګونه، بلیچ، سشوار یا کراتینه چې ویښتان کمزوري کوي او تویېږي. څلورم لامل ډیر زیات پر شامپو پرېمنځل. هره ورځ سر مینځل، خاصتا په قوي شامپو سره د سر پوستکی وچوي او ویښتان تویوي. پنځم لامل د وجود هورموني مشکلات دي، لکه د ترویید ستونزې یا د ماشوم زیږون وروسته د هورمون تغییر. شپږم لامل ارثي عوامل دي. په ځینو کورنیو کې دا مشکل د مور یا پلار نه اولاد ته انتقالیږي. اووم د ویښتو ناسم ږمنځول دي. ژر ژر او په زور سره ویښتان ږمنځول د ریښې نه ویښتان راباسي. د دغو ټولو لاملونو لپاره اسانه کورنۍ درملنه او حل لاره څه ده؟ هره ورځ هګۍ، میوه، سبزي او شین چای وخورئ. په وخت سره بیده شئ او سپورت وکړئ. د ویښتانو غوړولو لپاره تود نارګل یا زیتون تیل وکاروئ. په اونۍ کې 2 ځله شامپو وکاروئ. ویښتان نرم ږمنځ کړئ. سشوار او استری لږ وکاروئ. که د ویټامین یا هورمون ستونزه وي، ډاکټر ته ولاړ شئ. ګرانو دوستانو، ویښتان زموږ د ښکلا یوه برخه ده، خو که یې ساتنه ونه کړو نو ژر یې له لاسه ورکوو. هغه لاملونه چې یاد شول ډېر عام دي، خو د احتیاط، تغذیې او طبیعي درملنې سره یې مخنیوی کولی شو. که دغه ویډیو مو خوښه شوه نو یو لایک ورکړئ. کومنټ کې ولیکئ چې تاسې کوم لامل تجربه کوئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو نور هم د صحت په اړه معلوماتي ویډیوګانې ووینئ. تر بلې ویډیو پورې الله مو مل شه.